سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل طرفه نن په دغه ویډیو کې به موږ او تاسې د هامسټر نوي سیزن اړونده تاسې ته معلومات درکوم چې په دې نوي سیزن کې موږ او تاسې کار څنګه کولی شو، همدارنګه په دې کې موږ او تاسې غمي څنګه لاسته راوړلی شو او ورسره موږ ساتواره ګټه څنګه ډیرولی شو، او همدارنګه یوه خبره چې د خلکو ترمنځ ډیره زیاته ټرینډ ده هغه د NFT ده. دا څنګه لاسته راوړلی شو، راځئ په دې ویډیو کې تاسې ته مکمله طریقه درښیم چې څنګه موږ او تاسې په دې کې د غمي لاسته راوړو، ساتواره ګټه پکې څنګه ډیرولی شو په دې نوي سیزن کې، او همدارنګه هغه شیان چې د خلکو ترمنځ اوس مهال ټرینډ د NFT هغه څنګه موږ او تاسې لاسته راوړلی شو. نو تاسې راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل معراج خان سکیل در سره سبسکرایب کړئ. که تاسې تر اوسه زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ معراج خان سکیلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، او همدارنګه د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسې ته زما د ټلګرام چینل لینک میلاو شي. زه هره ورځ په خپل ټلګرام چینل کې نوي اپډیټ معلومات د مختلفو پروجیکټونو اړونده نشروم، نو تاسې زما ټلګرام چینل هم در سره جوین کړئ. تاسې به راشئ خپل همسټر به راخلاص کړئ. چې کله تاسې خپل همسټر راخلاص کړئ دلته په پلی باندې تاسې ورته کلیک واخلئ، نو د دې سیزن نوی شروع شوی دی، په نوي بڼې سره نوی سیزن شروع شوی دی. په دې کې بس تاسو ته ښایم چې دغه موږ او تاسې د غمي پکې څنګه لاسته راوړلی شو. همدارنګه ګورئ د غمي ماته په ساعت کې تقریبا 0.3 غمي راکول کېږي. نو راځئ د غمي موږ او تاسې څنګه لاسته راوړلی شو او څنګه پکې کار کولی شو. تر ټولو لومړی په دې کله چې تاسې خپل همسټر راخلاص کړئ په نوي سیزن کې بس تاسې همسټر په دغه شکل سره خلاص شي. د هغې نه بعد به تاسې تر ټولو لومړی راشئ په دې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. دا وینئ په دې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په دې باندې تاسې کلیک واست ګورئ دلته تاسې دا مختلف ګیمونه ترسره کولی شئ چې په هر یو ګیم کې تاسې دغه کوم غمي چې دي دا تاسې لاسته راوړلی شئ. د مختلف ګیمونه یې تاسې په دې کې ترسره کولی شئ، هر یو ګیم چې تاسې ترسره کوئ، خو دا به یو څه سخت وي. را به شئ تاسې بیا دغه برخې ته صحیح شو، دې برخه باندې به تاسې کلیک ورته واخلئ. چې کله په دې برخه باندې کلیک وکړئ دلته هره ورځ تاسې ته تقریبا تر یو غمي پورې تاسې ته درکوي. په دې ځای کې دغه یو لکه مخکې به موږ تاسې کلي ترسره کوله، همغه کلي په رقم ګیم دی، همغه کلي ده صحیح. دغه کلي چې کله تاسې وباسئ نو تاسې ته دا یو غمی چې دی هغه درکول کېږي. بل تاسې ته په دې ځای کې دا غمي چې درکول کېږي دا تاسې ته په ګیم کولو سره هم درکول کېږي. لکه څنګه به چې موږ تاسې ته مخکې د دې کوینونه راکول کېده، د مختلف کوینونه به راکول کېده، اوس په دې ګیم سره موږ تاسې ته د غمي راکول کېږي صحیح ده. په دې باندې چې تاسې کله کلیک واخلئ همغسې ساده کېږي لکه څنګه چې تاسې هغه د کوین دپاره ګیم ترسره کوو، تاسې ته کوینونه درکوو. را به شئ په پلی باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک وسي راځئ تاسې به هغه په دغه شکل سره وړئ. دا ګورئ په دغه شکل سره به تاسې دا وړئ. چې کله مړه ګوره مختلف دې کې به تاسې ته هغه دغه چې دی تاسې ته جمع کېږي صحیح ده. تاسې ته به کوینونه جمع کېږي. دا ګیم تاسې په دغه شکل سره په دې کې تاسې ترسره کولی شئ. ګورئ نو دغه د ګیم طریقه ده صحیح، چې څومره تاسې پکې ډېر ګیم پکې کوئ په هماغه اندازه به تاسې ته ډېر کوین جمع کېږي صحیح ده. دا په دغه شکل سره ګوره تقریبا موږ ته 0.0 څومره کوین را. بیا تاسې چې کله ګیم بس کوه راځئ په دې کلیم باندې تاسې ورته کلیک اخلئ صحیح شو. چې کله په کلیم باندې کلیک واخیست بیا راځئ په دې کلیم باندې کلیک اخلئ نو تاسې ته به څه کېږي، تاسې ته به دغه کوین جمع کېږي صحیح ده. تاسې په دغه دوو طریقو سره کولی شئ چې په دې کې دغه کوم غمي چې دي دا تاسې لاسته راوړئ. بل تاسې کولی شئ د غمو ترلاسه کولو لپاره تاسې فرینډ نور ملګري دعوت کړئ د دې ځای نه صحیح ده. فرینډ ته تاسې راشئ، فرینډ کې چې تاسې کولی شئ نور ملګري دې ته دعوت کړئ او تاسې څه شی راوړئ غمي لاسته. که تاسې چېرته یو نفر دې همسټر ته دعوت کړئ نو تاسې ته به 0.1 غمی چې دی درکړی دی وینئ. نو دې ځای نه تاسې کولی شئ خپل لینک کاپي کړئ، خپل لینک چې تاسې نور ملګرو سره شیر کوئ هم تاسې د انوایټ له لارې څه کولی شئ، انوایټ له لارې تاسې غمي ترلاسه کولی شئ. په ایرن کې تاسې چې ایرن ته راشئ په دې کې مخکې ټاسکونو شتون درلوده خو اوس ټاسکونه شتون نه لري. تاسې کولی شئ چې که چېرته په ایرن کې کوم ټاسک راشي نو تاسې کولی شئ دغه ټاسک له لارې هم تاسې څه کوئ، تاسې د غمي یا دغه کوین تاسې لاسته راوړئ. ښه راځئ تاسې په دې کې غمي چې دی تاسې کله هم لاسته راوړئ تاسې به راځئ او دې برخه باندې به کلیک اخلئ. دا وینئ په دې برخه باندې به تاسې کلیک اخلئ. چې کله هم کلیک اخیسته په دې کې لومړی ګیمز دي، په مختلف ګیمونه دي، دا سخت دي. که تاسې کولی شو ښه ترخه ده، که نه مو شو کولی د مین ګیمز ته راځئ صحیح شو. مین ګیمز ته راځئ. کله چې مین ګیمز ته راغلی په دې کې دغه دوه ګیمونه کوئ او په دې طریقې سره تاسې څه کولی شئ، په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې د غمي یا دغه کوین تاسې لاسته راوړئ. ښه کله هم چې تاسې غمي یا کوین لاسته راوړئ اوس تاسې څنګه کولی شئ چې دغه خپله ساتواره ګټه چې کومه ده دا تاسې ډېره کړئ صحیح. دا ډېره مهمه ده. را به شئ بېرته به همدلته راشئ، دا برخه وینئ په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک واخیسته
بیا به دلته راشئ مین کارټس ته، دا وینئ دې کارټس ته به راشئ. چې کله تاسې دې کارټس ته راغلئ، دغه کارټ کې چې تاسې سره به لومړي ځل دغه کارټونه په دغه شکل سره نه راوړي. صحیح ده. تاسې به راشئ نیو کارټ ته. صحیح شو. نیو کارټ ته به راشئ. چې کله تاسې نیو کارټ ته راشئ، دا کوم کارټونه چې ما ته راکړي په نیو کارټ کې، دا ما ټول اخیستي. تاسې سره به په نیو کارټ کې کارټونه راشي. کله په نیو کارټ کې تاسې سره کارټونه راشي، راوشئ او دغه کارټونه به تاسې واخلئ. صحیح ده. ګوره دغه چې کوم یو دی دا فری تاسې ته درکول کېږي. صحیح شو. او دغه چې دی 0.30 د غمي له تاسې کټ کېږي او تاسې ته ساتواره ګټه چې د دې غمو 0.1 سنټ درکوي. یعنې دغه کارټونه هم تاسې پکې اخیستلی شئ. په دې کارټونو سره به ستاسې ساتواره ګټه ډېرېږي. صحیح. دا ما یو ځل اخیستي، اوس 40 دقیقې وخت لري چې بیا دوباره اخلم. صحیح ده. ګورئ لکه دلته چې دی په 2.5 غمي چې به ما نه کټ کوي او ما ته به څومره پروفیټ راکوي، ساتواره ګټه به ما ته بیا څومره راکوي، 0.21. نو په دغه کارټونه تاسې کوشش وکړئ چې د ګیم له لارې تاسې د غمي لاسته راوړئ. چې کله تاسې ګیم له لارې غمي لاسته راوړئ، دغه کارټونه چې کوم دي په نیو کارټ کې دغه کارټونه تاسې لازمي واخلئ. صحیح شو. دا مو بله خبره شوه. په دې طریقې سره تاسې کارټونه اخیستلی شئ. او بل پکې مونږ او تاسې زیاتره خلکو ترمنځ چې یو ټرینډ موضوع ده، هغه د NFT ده. زیاتره کسان وایي چې امکان شته دا NFT په شکل سره کار ورکړه. صحیح شو. دلته چې تاسې راشئ خپل پروفایل ته، دا وینئ خپل پروفایل ته به راشئ. چې کله تاسې خپل پروفایل ته راغلی، دلته مونږ او تاسې سره دغه شیان چې ښکاري، دا وینئ دا چې مونږ او تاسې سره ښکاري، دا وینئ دا اکثریت ملګري وایي چې په ډیر امکان سره شته چې له دې نه NFT وشي. دا تاسې په فری ډول سره تاسې ترلاسه کولی شئ. په تیر سیزن کې یعنې دې نه مخکې چې کوم کوینونه مونږ او تاسې په همسټر کې کار کولو، په هغې کې دا مونږ او تاسې سره په 50 میلیونه 100 میلیونه یعنې داسې دغه مو چې هغه په 500 میلیونه باندې هم. نو دا اوس تاسې کولی شئ فری لاسته راوړئ. دا به فری څنګه لاسته راوړئ؟ ګوره دا ټول ما اخیستي دي. صحیح ده. په دې کې یو څو دانې ما پرېښي چې ما نه دي اخیستي، تر څو هغه زه تاسې ته واخلم او ویډیو بیا پرې جوړ کړم. ګوره دا یو دانه ما پرېښې. رابشئ اوس دا ګوره لاک دی، دا به تاسې سره ټول لاک په دغه شکل سره. رابشم په دې باندې زه کلیک اخلم. چې کله مې کلیک اوس ګوره دا ما ته فری راکول کېږي. صحیح شو. په دې سیزن کې ما ته څه کېږي؟ فری راکول کېږي. په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ او په بای باندې به تاسې کلیک واخلئ. نو دغه به هم تاسې سره څه شي؟ دا به هم تاسې سره خلاص شي. نو په دغه شکل سره تاسې کوشش وکړئ چې دغه ټول څومره کارټون شکلونه چې دي دا تاسې واخلئ په فری ډول سره دي. صحیح ده. په فری ډول سره واخلئ، خلاص یې کړئ. په ډېر امکان شته که چیرته له دې څخه NFT وشوله، خو بیا لا ښه خبره ده. او که ترې ونه شو، زموږ ستاسې کوم مصارف چې دی په دې باندې نه راځي. نو دا و د همسټر اړونده مهم معلومات. تاسې کوشش وکړئ د غمي لاسته پکې راوړئ، ساتواره ګټه پکې ډېره کړئ او ورسره په څنګ کې دغه کارټونونه چې دی ټول فری بای کړئ. نو په دغه طریقې سره تاسې په دې نوي سیزن کې کار کولی شئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي، که بیا هم کوم ملګري سره غوښتنه پوښتنې کولی شي کمنټ وکړي. مننه.